د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د هیواد په 7 ولایتونو کې د 343 پروژو د پلي کولو خبر ورکوي. د یاد وزارت مسؤلینو په کابل کې په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د ډیورین فرضي کرښې ته نږدې پرتو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د 1 میلیارډ افغانیو په لګښت سره دغه 343 پروژې پلي کیږي چې اوس مهال د 6 پروژو کار جریان لري. د امیر حفظه الله تعالی د ځانګړي شفقت په اساس باندې د سرحدونو قومونو قبایل چارو وزارت او دوی سرچینور کوم همکار وزارتونو ادارې دي دوی ته دنده سپارل شوې وه چې په ډیورین فرضي کرښه باندې دا کوم ولایتونه دي کونړ، نورستان او ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر دا خلکو ته په دغه فرضي کرښه باندې کوم ولسونه پراته دي د خدمتونو نه بې برخې دي، صحت برخه کې، تعلیم برخه کې، مدرسه، مسجد، مخابراتي شبکه، دا کوم اولي خدمتونه چې د ولسونو لګیږي د دې الحمدلله سرویانې وشولې او عملا موږ دوی دپاره پروژې هم افتتاح کړي. د امیر حفظه الله تعالی له طرف نه دوی دپاره 1 میلیارډ روپۍ ځانګړي شوي دي او په دې ولایتونو کې فرضي کرښه باندې چې کوم پراته دي عملا موږ الحمدلله کار شروع کړی دی. ټال موږ سره تقریبا 343 پروژې دا موږ منظوري کړي دي او په 6 باندې عملا الحمدلله اوس کار شروع شو. د اختر نه مخکې موږ نورستان ولایت کامدیش او برګ مټال ولسوالۍ کې چې 7 پروژې د دې ولایت لپاره منظور شوي 15 پروژې عملا الحمدلله افتتاح شوله. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د سرحدي سیمو د اوسیدونکو لپاره به د هغوی د اړتیا وړ پروژې پلي کړي. د برېښنا رسول، د پاکو اوبو رسول، د لارو او سړکونو جوړول، د استنادي دیوالونو جوړول، روغتونونه، دیني مدرسې او جوماتونه په دغه پروژو کې شامل دي او د یادو ولایتونو اوسیدونکي به ترې برخمن شي. هغوی خلکو ته به د پاکو اوبو سهولتونه چې چاته نسته، هغسې له اوبو لرې دي هغوی ته اوبه رانږدې کړه او پروژه ورته جوړه کړه. هغسې له برقه او له برېښنا بې برخې دي د هغوی دپاره په ډېره اساني چې ډېر لګښت نه پرې راځي، یعنې نظام و اسلامي امارت ته هغه لګښت ډېر کم د نسبت پایدې ته چې هغوی خلکو ته برق ورسوي، د برېښنا په برخه کې هغوی ته سهولتونه راوړي. د مواصلاتي سرکونو تاسې باور وکړئ، تاسې هم تللي یاست، ټول هیوادوال خبر دي چې په دغو ولایاتو کې په بعضو کې دومره صعب المرور لارې دي چې سړی یو سفر پې وکړي نو 1 هفته یې خستګي نه ختمېږي. دغه لارې چې هوارې شي، دا لارې چې جوړې شي، دا سرکونه چې جوړ شي د خلکو دپاره به بیا څومره دغه وي حیاتي وي او څومره اهمیت به وي. لله الحمد اسلامي امارت په دغو برخو کې یعنې زه په خپل احساس د یو مسلمان او د یو هیوادوال په حیث د اعلی قدر امیر المؤمنین صاحب د دغه شفقت ډیر شکر گزار یم. مدرسه بګې شته، مسجد بګې شته، صحت برخه کې، تعلیم برخه کې، مخابراتي شبکه وي، د پاکو اوبو ضرورتونه، استنادي دیوالونه وي، سړک خراب وي، د سړک ترمیم وي، دا ټول پروژې په دې کې شته دی انشاءالله. مسؤلینو همدارنګه وویل چې دغه لړۍ دوام لري او د هیواد په نورو سیمو کې به هم د خلکو د غوښتنو او اړتیاو سره سمې دا ډول بنسټیزې پروژې پلي کړي ترڅو خلکو ته د هوسا ژوند کولو مناسبې اسانتیاوې رامنځته شي.